د جهالت و ظلمت لاړې دوران مرحبا نور لودات روشان د جهالت و ظلمت لاړې دوران مرحبا نور لودات روشان د جهالت و ظلمت لاړې دوران مرحبا نور لودات روشان د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې نوی غم سو پر کافرانو باندې جوړ نوی غم سو سود هیبت زلزله پر کفرستان مرحبا نور لودات روشان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو زه میندو او پلرونو ته یو پیغام لرم هغه دا چې تاسو خپلو بچیانو سره او خپلو اولادونو سره بغیر له قید او شرط نه محبت وکړئ کله چې تاسو خپلو بچیانو ته د مینې او د محبت اظهار وکړه نو هغوی به هم ستاسو په وړاندې عاطفه وښي د هغوی په زړونو کې به د ستاسو مینه الفت او محبت ځای ونیسي او که خدای مکړه ستاسو محبت او ستاسو الفت ستاسو بچیانو سره مشروط په دې و چې هغوی د ښه خلک وي نو کله به بیا هم د هغوی په زړونو کې ستاسو الفت او محبت ځای ونه نیسي ستاسو هغه بچی به یو سرسخته او یو سپین سترګی بچی شي نه تاسو خپلو بچیانو سره اظهار د محبت وکړئ تر څو چې د هغوی په زړونو کې ستاسو مینه ځای ونیسي او ستاسو هرې خبرې ته غاړه کیږدي یو مور وه چې یو معتاد زوی درلوده چې په نشهیي توکو باندې هغه معتاد و عادت و او د هغه زوی ډېرې شکنځلې او بد چلند یې مور زغملی د خپل دا بچی روغتون ته یې وړ تر څو د خپل بچي د دې روږدي او معتاد بچي درملنه وکړي او تداوی یې وکړي کله چې دا مور له یوې ښځینه مسؤلې ډاکټرې سره مخامخ شوه ډاکټرې ورڅخه وپوښتل کله دې خپل زوی ته ویلی دي چې ته راته ګران یې او تا سره محبت لرم دې ورته وویلې نه کله چې کوچنی او ماشوم ما دا خبرې ورته کړې وي اوس مې ورته نه دي کړې ښځینه ډاکټرې ورته وویل لاړه شه او خپل زوی ته دې په راستي او مینې سره ووایه چې ته راته ګران یې تا سره محبت کوم مور وایي د زوی په وړاندې مې کښېناستم مګر د دې توان مې نه درلود چې خپل مینه او محبت هغه ته تعبیر او وړاندې کړم له هغه سره مې د هغو خاطرو احساس پیل که کله چې هغه کوچنی او ماشوم او بل فعل مې هغه ته وویلې چې بچیه ته راباندې ګران یې ته زما اولاد یې ته زما زړه مور وایي کله مې چې د خپل دې روږدي او معتاد بچي ته دا خبره وکړه نو زوی مې وژړل راپاڅېده او زما لاسونه یې ونیول او زما لاسونه او زما پنده یې ښکل کوه نو تاسو فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو چې دغه ځوان د کله نه دې کلمې ته اړتیا درلودله خو مور د خپل بچي ته دا نه ویلي و چې ته راباندې ګران یا تا سره محبت لرم نو بالاخره چې هغه د مور د محبت او د مینې نه لرې شه معتاد شه په نشهیي توکو باندې روږدی او عادت شه نو زه تا ته وایم ای مهربانې مورې کله دې خپل زوی او کله دې خپل لور ته ویلي دي چې تا سره محبت لرم تاسو راباندې ګران یاست همدارنګه پلرونو ته وایم همدارنګه ای ځوانه تا ته وایم تا کله خپل پلار ته وویل چې ته راباندې ګران یې او تا سره مینه کوم
یا د خپل پلار ته په یو کاغذ کې د مینې او محبت کومه کلمه لیکلې ده؟ ولې موږ یو او بل ته د خپلو عواطفو او د خپلو مینو او محبت په څرګندولو سره شرمیږو؟ هیڅکله نه. مور باید د خپلو اولادونو سره د خپله مینه او محبت شریک کړي. همدارنګه اولادونه باید د خپلو پلرونو او میندو سره د خپل مینه او خپل محبت شریک کړي. تاسو به لیدلي وي په کومو کورنیو کې چې مور او پلار خپلو اولادونو سره مینه کوي، هغه ډیر باادبه وي، هغه ډیر با اخلاقه وي او تل لپاره د خپلو میندو او پلرونو هغه خبرو ته غاړه ږدي. او په کومو کورنیو کې چې اولادونو ته ستغې او سپورې ویل کیږي، هغوی له مور نم نفرت کوي، هغوی له پلار نم نفرت کوي. او کله هم داسې اولاد د خپلو میندو او د خپلو پلرونو خبرو ته غاړه نه ږدي. نو ځوانانو ته هم وایم، ای ځوانه، باید په دې باندې ته پوه شي چې ته د مور او پلار په ژوندانه کې تر ټولو ارزښتمن څیز یې. الله رب العزت د حضرت موسی علیه السلام د ژوندانه په اوږدو کې د خپل بچي په وړاندې د مور عاطفه بیان کړې ده. الله رب العزت په سورت قصص کې 10 آیت کې فرمایي: واصبح فؤاد ام موسی فارغا ان كانت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله رب العزت فرمایي اخواته د موسی د مور زړه په بې صبري درزېده. هغې به د هغه راز لوڅ کړی وای که موږ د هغې زړه نه وای ډاډه کړی، تر څو چې هغه زموږ پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه واوسي. د الله رب العزت په کلام کې دغه آیت کریمه د خپل بچی د بیلتون د درد له سختي څخه د موسی علیه السلام د مور وضعیت بیانوي. وروسته بیا الله رب العزت په سورت قصص کې فرمایي: انا رادوه الیک. الله رب العزت د حضرت موسی علیه السلام مور ته تسلیت ورکوي، د حضرت موسی علیه السلام مور ته آرامش ورکوي. موږ به هغه همدا تا ته بیرته راولوتې په سیند کې خوشې که. فرعون کور ته به ځي، فرعون به اخلي، خو دا زموږ وعده ده چې دا موسی علیه السلام به بیرته ستا کور ته راځي. الله رب العزت د حضرت موسی علیه السلام د مور زړه ډاډه کوي، هغه به تا ته بیرته راولو، ځکه چې د خپل بچي په وړاندې د مور په زړه او د مور په عاطفې الله رب العزت پوهیږي. الله بیا ورته فرمایي په سورت قصص کې: ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. مه ویرېږه، مه خفه کیږه، موږ به هغه همدا تا ته بیرته راولو او هغه به د پیغمبرانو په ټولۍ کې شاملو. وروسته بیا الله رب العزت په سورت قصص کې ورته فرمایي: فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن. په دې توګه موږ موسی علیه السلام بیرته خپلې مور ته راوست، تر څو چې د هغې سترګې یخې شي او غمجنه نه اوسي. نو ای ځوانه، ستا مور یو ارزښتمن څیز دی. ستا مور په تا باندې دردیږي، ستا مور په تا باندې غمجنه کیږي، ستا مور ستا لپاره جاړي، ستا مور ستا لپاره اوښکې تویوي. نو راشه هغه عاطفه چې مور تا سره لري، هغه مینه چې مور تا سره لري، هغه محبت چې مور تا سره لري، هغه درک کړه او د خپلې مور په ارزښت باندې پوه شه. همداراز د خپل پلار په ارزښت باندې پوه شه، ځکه د الله رب العزت په کلام کې راځي او موږ ته د پلار عاطفه را څرګندوي. تاسو د حضرت نوح علیه السلام په واقعه وګورئ چې زوی کافر و، مګر تر غرقېدو وروسته د خپل زوی ته دعا کوي. څه وایي؟ فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین. نوح علیه السلام وویل: ای زما ربه، زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. ګورئ، د حضرت نوح علیه السلام زوی کافر دی، اما حضرت نوح علیه السلام بیا هم ورته دعا کوي. بیا ورته الله فرمایي: قال یا نوح انه لیس من اهلک
دا ستا د اهل نه دی ځکه چې عمل صالح نه دی کافر دی. نو چې کله پلار خپلو اولادونو سره دومره عاطفه دومره مینه او دومره محبت ښیي نو باید اولادونه په ځانګړې توګه ځوانان د خپل پلار په ارزښت باندې پوه شي، تل لپاره د هغه احترام په سترګو کې وساتي او دې ته متوجه چې زما پلار ماته څه وایي چې هغه زه عملي کړم. نو درنو ځوانانو، که تاسو د خپلو میندو او د خپلو پلرونو په عزت او په ارزښت باندې پوه شوئ، ستاسو کورنۍ به ستاسو لپاره جنتونه وي. او که خدای مکړه د پلار او د مور په ارزښت باندې پوه نه شوې، د هغو د خبرو نه دې سرغړونه وکړه، نو بیا دا کورم تا لپاره جهنم او په آخرت کې به د الله رب العزت په حضور کې سخت مسئول یې. همدارنګه میندو او پلرونو ته وایم چې په خپلو بچیانو باندې رحم وکړئ. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو اولادونو سره او پردیو اولادونو سره څنګه چلند کوي او په هغوی څنګه ترحم او شفقت کوي. سربیره پر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې یوې خوا او بلې خوا ته کتل منع کړي ول چې تاسو به په مانځه کې یو خوا او بل خوا نه ګورئ مګر یو وار جماعت ته ننوته. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها یې پر اوږه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوي. په دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتل چې خلک د لور ارزښت ته متوجه کړي او په هغه وخت کې لور ته ارزښت ورکول اړتیا لري، ځکه چې هغوی په داسې یوې ټولنه کې ژوند کوه چې لوڼې به یې ژوندۍ ښخولې. اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترحم او دا شفقت په خپل لور باندې کوي تر څو چې نورو مسلمانانو ته د لور ارزښت وښیي. موږ د کوچنیانو په وړاندې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم بل هیڅوک مهربان او زړسواندی لیدلی نه دی. حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما راغلل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی دواړو پر ښکلولو پیل وکړه. یو سړی راغی وویلې ای د الله رسوله آیا بچیان دې ښکلوي؟ زه 10 زامن لرم، له هغوی څخه مې یو هم ښکل کړی نه دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ زه له هغه سړي سره چې الله یې رحمت له زړه ویستلی دی څه وکړم؟ یعنی څوک چې د خپلو اولادونو سره مینه نه کوي، هغو سره محبت نه کوي، د هغه سړي د زړه نه الله رب العزت مینه او الله رحمت ویستلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي من کانت له 3 بنات فیؤدبهن ویرحمهن ویکفلنهن فقد وجبت له الجنه البتة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک 3 لوڼې او لورګانې ولري او تربیه یې کړي، رحم پرې وکړي او د هغوی سرپرستی او کفالت وکړي، هرومرو پرې جنت واجبیږي. صحابه کرام فرمایي موږ ویلې ای د الله رسوله که چیرې 2 لوڼې اوسي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان کانت 2 اگر که 2 لوڼې هم وي چې په هغو باندې رحم وکړي، هغو ته ادب ورکړي، د هغو سرپرستی او کفالت وکړي، الله به د هغوی په برکت سره دوی جنت ته بیایي. په ځینې کورنیو کې اوس دا عادتونه هم شته دی چې اولاد د خپل د پلار تر مخه د خپل اولاد په غېږ کې ناخلي، نیغ ښکلوي، دا بده ګڼي. نه، کله هم دا مه کوه. د مور تر مخه د پلار تر مخه د خپل اولاد په غېږ کې واخله، هغه ته مینه ورکړه، هغه ته محبت ورکړه، هغه ښکل کړه، تر څو چې ستا د اولاد په زړه کې ستا مینه، ستا محبت او ستا الفت پیدا شي او ستا خبرو ته غاړه کیدي. حتی په ځینې کورنیو کې ځینې پلرونه او ځینې میندې په دې باندې خفه کیږي چې د هغوی اولاد دی د خپل اولادونه په غیږ کې واخلي، هغه دې ښکل کړي. نه میندو او پلرونو، ستاسو دا کار د دین نه خلاف کار دی، ستاسو به دا یو رواج وي. تاسو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند ته وګورئ چې هغه مبارک به په ماشومانو څومره ترحم کوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به له هغوی سره څنګه مینه کوله. الله دې زموږ په زړونو کې عاطفه پیدا کړي، الله دې زموږ په زړونو کې مینه او محبت پیدا کړي تر څو په خپلو کورنیو کې د جنت په شان باندې ژوند وکړو. په همدې هیله نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته تر تا د مخه دلته بربریت و پر قومیت و روان ډېر جهالت و پر قومیت و روان ډېر جهالت و
وژلې خپلې لوڼې و نادانان مرحبا نور لودا ته روشان د جهالت و ظلمات لاړې دوران مرحبا نور لودا ته روشان د یوې ښځې به هم لس مړونه چې بیا یو زوی پیدا سو سوه به جنګونه چې بیا یو زوی پیدا سو سوه به جنګونه د دوی ترمنځ به سو جنګ په دغه آن پر دې کوچني باندې دوی و جاهلان د جهالت و ظلمات لاړې دوران مرحبا نور لودا ته روشان. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. زیاتره پلرونه او میندې دا وایي چې موږ د خپلو اولادونو سره څنګه چلند وکړو او ځینې پلرونه او میندې د خپلو بچیانو د بې بندوباري او د هغوی له سپکو او احمقانه ځوابونو او عکس العملونو څخه شکایت کوي. راځئ واورو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څرنګه د ځوانانو سره چال او چلند کوه او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره څنګه چال او چلند کوه. دا به واورو او عبرت به ترې واخلو. نو قدرمنو اوریدونکو د احترام او تقدیر مبدع د رسول الله صلی الله علیه وسلم له اصولو او مبادیو څخه ګڼل کیږي. یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لویو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره ناست و، لکه حضرت ابابکر، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیده بن جراح. د دې په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و. هوا ډیره سخته ګرمه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ټولو صحابه و کرامو سخت نیول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه وغوښتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یو جام کې اوبه راوړل شوې. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې کله به هغه اوبه څکلې نو اول به یې ښي طرف ته وړاندې کولې، که هغه به نه څکلې بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ طرف ته وړاندې کولې که څوک به ناست ول، که هغو به هم نه څکلې او وروسته د دې به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څکلې. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جام په لاس ورکول کیږي، ښي طرف ته یو کوچنی ناست دی چې د لسو کلو دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام لوښی راپورته کړ او له هغه څخه یې وپوښتل آیا ما ته اجازه راکوي چې لویانو څخه یې پیل کړم؟ ځکه کومه لویان چې دي هغه زما چپ طرف ته ناست دي. کوچني وویل نه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو لویو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین ته نظر ورواړوه او وی فرمایل دا یې حق دی، نو له هغې یې پیله ویې څکه ای بچیه. هغه ماشوم لس کلن ماشوم اسکي او وروسته د هغه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جام باندې خوله ږدي او اوبه څکي. دا ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ادب ورکوي. که تاسو هم په یو مجلس کې ناست یاست، تاسو ته اوبه راوړل کیږي، نو اول به له ښي طرف نه شروع کوئ، بیا به له کیڼ طرف ته که چا ونه څکلې د هغه نه به وروسته بیا تاسو اوبه څکئ. که زموږ مجلس نو ماشوم په هغه مجلس کې پریدونه دا خو لا پرېږده چې هغه ته موږ او تاسو د اوبو ست وکړو چې ته څکې بچیه او کېنسکي. د هغه دی چې زموږ بچیان په ادب باندې نه پوهیږي. کله چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړه چې دعوت دې ښکاره کړه، پیغمبر علیه الصلاة وسلام ابو لهب، عباس، صفیه او د کورنۍ ټول غړي یې راغونډ کړل. هغوی ته وفرمیل په الله سوګند یادوم که چیرې بل فرض خلک بېلارې او ګمراه کړم، تاسې نه بېلارې کوم، تاسو ته کله هم دروغ نه وایم. زه یو خبر ورکوونکی یم، ستاسې په مخ کې سخت عذاب دی او زه د الله له لورې تاسې ته رسول رالیږل شوی یم، څوک له ما سره پر اسلام بیعت کوي. ګورې د خپل د کورنۍ غړي ترونه او د خپلې اماګانې راټولې کړي، خپل تره زمنې راټول کړي. هیڅوک راپورته نه شو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومني او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي.
یو کلن کوچنی چې علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی راپورته شه او هغه مبارک صلی الله علیه وسلم ته وویل زه پر اسلام له تا سره بیعت کوم. ټولو وخندل چې دې ماشوم ته ګوره مشران نه پورته کیږي او دا ماشوم پورته کیږي. اوس رسول الله څه کوي؟ محمد رسول الله ته وګورئ چې هغه ته وفرمیل هو لاس دې راوړاندې کړه چې له تا سره بیعت وکړم. خلک غلی شول. حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوړاندې شو او خپل لاس یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې کیښود او له هغه سره بیعت وکړه. هغه علی بن ابي طالب دی چې الله رب العزت د هغه په لاس خیبر فتح که. هغه امیر المؤمنین شو تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمیل ته ماته د هارون غوندې چې د موسی علیه السلام نه پاره و. دا ټول د څه د وجې نه؟ دا د هغه چلند او د اخلاق د وجې نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره وکړ. که هغه ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلی وای چې زه تا سره بیعت نه کوم، ته یو ماشوم یې، نو د حضرت علی کرم الله وجهه په زړه کې به څه ګرځېدلی وای؟ آیا د هغه نه به داسې بادیانات او جلیل القدر صحابي جوړ شوی وای؟ کله هم نه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لنجونو سره هم په درناوي او احترام سره خبرې کولې. یوه کوچنۍ نجلۍ چې 9 کلنه وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاس نیسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بازار ته له ځان سره بیایي چې هر څه غواړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ورته واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه نه پرېږدي چې د هغې د خوښي کار ورتمام نه کړي. څه چې هغه نجلۍ غواړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې ورته اخلي. تاسو وګورئ د رسول الله چلند ته. حضرت ابو رفاع عدوي رضی الله تعالی عنه فرمایي زه مسلمان نه وم، مدینې منورې ته ولاړم چې له اسلام سره آشنا شم. پیغمبر علیه السلام مې ولید چې پر منبر خطبه لولي. ما ورته ویلې ای محمده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته را وکتل، پوه شوم چې جدي یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له منبر څخه راښکته شو، د خلکو له منځه راووت تر دې چې ما ته راغی او وی فرمایل یو د سندل لرګی راوړئ. د سندل لرګی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړل شو. زما په مخ کې کیناست او په لوړ غږ سره یې ما ته پر تعلیم راکولو پیل وکړه. خلکو غوږ ایښی و او هغه ما ته تعلیم راکوه تر دې چې وی فرمایل آیا پوه شوې؟ ومې هو ای د الله رسوله زه پوه شوم. په دغه وخت کې پورته شو او په منبر کیناست او د خطبې په تکمیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیل وکړ. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چلند و. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق ول. نو راځئ هغه چلند او هغه اخلاق چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ځوانانو سره او له ماشومانو سره کړی هغه خپل کړئ، تر څو زموږ کورونه زموږ او ستاسو لپاره جنتونه وګرځي. که نن ورځ یو ماشوم ستانه یوه پوښتنه کوي، یو ځوان ستانه یوه پوښتنه کوي، ډېر په خلاصه سینه باندې هغه ته ځواب ورکړه، هغه ته تعلیم ورکړه. کیدای شي ستاسو نیکو لارښوونو نه هغوی متاثره شي، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شي. الله دې زموږ کورونه زموږ لپاره جنت وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې به د دوو طایفو په منځ کې جنګ سو، چې بیا یې وکړه ماته جوړ به ماتم سو، چې بیا یې وکړه ماته جوړ به ماتم سو. لري به ودرول د دوی کوچنیان، ویشتل به یې په غشو دا مومنان. د جهالت و ظلمات لاړې دوران، مرحبا نور لودا ته روشان. د جهالت و ظلمات لاړې دوران، مرحبا نور لودا ته روشان. میله به جوړه کړله د ښکار دپاره،
کوچنی بلری وشکار تا کی تیاره کوچنی بلری وشکار تا کی تیاره پر دبی از دکاوه دی خپل نشان د کوچنی مور با پچیغو وداشان پر دبی از دکاوه دی خپل نشان د کوچنی مور با پچیغو وداشان د جهالت و ظلمات ولاړی دوران مرحبا نور لودات روشان کبیا مړکی کوچنی سواب خوشاله کب زخمی پاتا سو سبا دا حاله کب زخمی پاتا سو سبا دا حاله سبا بیا پر شروع کی خپل نشان دامی لړ ظلم کی درته بیان